بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ د فلسطین او د غزا مظلوم ولس او مجاهدینو سره د ملاتړ او د خواخوږۍ په پار باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې لاریونونه ترسره شول. په عبادت ځایونو کې، مسجدونو کې د دوی لپاره دعاګانې او ختمونه وشول. دا د افغانستان د ولس همدومره وس و چې دوی دا ترسره کړو. هر وخت به دوی په دعاګانو کې یاد ساتي. دا د هر مسلمان وظیفه ده چې په کومه برخه کې د دوی وس رسیږي، که هغه د دعاګانو برخه ده، د قلم برخه ده، د ژبې برخه ده، د تورې برخه ده، د ځان او د مال برخه ده، باید د فلسطین او د غزا د مظلوم ولس په ملاتړ په خاطر باندې دوی باید د هر څه خرج کړي. د دوی لپاره باید یو احساس ولري. د فلسطین او د غزا مظلوم خلکو سره مونږ په دغه لوی غمیزه کې او په دغه لوی ناورین کې دوی سره مونږ شریک یو، او دوی ته دا ور یادوو چې د افغانستان ملت د تاسو لپاره یو ژوندی مثال دی. تقریبا 4 کاله وړاندې یا 20 کاله وړاندې، 25 کاله وړاندې تقریبا ټول کفري نړۍ په افغانستان باندې یرغل وکړ چې هیڅ قسم ظلم، وحشت او بربریت باندې صرفه ونه کړه. زندانونه د مسلمانانو نه ډک شول، شهادتونه، زخمونه دا په مسلمانانو باندې ستړي شول، د وینو سیلابونه وبهیدل، کونډې او یتیمان مو د هر کور برخه جوړیږي. خو لیکن الله تعالی په مقابل کې مونږ ته یو خپلواک نظام وکړو، ازادي الله پاک وکړه. په مقابل کې الله پاک یو اسلامي نظام هدیه کړو. ازادي او اسلامي نظام په همدومره قربانۍ باندې ارزي. نو د فلسطین مجاهدینو او مظلوم ولس ته هم موږ دا امر یادوو چې تاسو د خپل مبارزین او د خپل سپېڅلي جهاد نه په شا نه شئ. تاسو ته به هم په اخر کې په نتیجه کې الله پاک یو خپلواک او سپېڅلی اسلامي نظام الله پاک تاسو در په برخه کې. ځکه ازادي یو لویه قرباني غواړي. ازادي په همدومره قربانۍ باندې ارزي. د همدومره لوی قربانۍ په مقابل کې به الله پاک تاسو بیا ازادي نصیب کوي. د بشر حقوقو نړیوال سازمان باندې موږ دا دی چې هلته یو لوی ناورین انساني حقوق هغه په لوړه کچه باندې پیمال کیږي. 28,000 ښځې د ارقامو له مخې دغه شهیدان شوي تر اوسه. 14,000 هغه ماشومان دي. دا یوازې د ماشومانو او د ښځو برخه ده. نو که چېرته بشر حقوق نړیوال سازمان په رښتیا د بشر حقوق مدافعین زړونه ګڼي، باید په دې کې لوی ناورین کې دوی مداخله وکړي. دغه د کفارو د صهیونیستي رژیم، دا د کفارو دغه لوی ظلم او وحشت پای ته ورسوي. او په آخر کې مې ټول اسلامي هیوادونو باندې غږ دا دی چې دغه د ډار، دغه د بې اتفاقۍ او دغه د حکومت زنځیر نور مات کړي. پرون چې د افغانستان وار و، نن د فلسطین وار دی، سبا ته بیا د تا وار وي. دا یوازې د اخرنۍ جنگ د کفارو نه دی، دا د حق او د باطل تر مابین جنگ دی. دا د اسلام او د کفر جنگ دی. تر څو پرې چې تو د سینې نه اسلام ایستلی نه وي، تر څو پرې چې تو په هیواد کې د اسلام شعائر ختم کړي، تر څو پرې دوی دا جګړه پای ونه مومي. نو دا د فلسطین جنگ دا د دوی اخري جنگ نه دی، سبا د تا وار دی. یا به د خپل اسلام نه تیریږي، او یا چې د دوی ناوړه قوانین، کفري قوانین به په ځان باندې مني. نو په ټوله اسلامي نړۍ باندې موږ دا دی چې خپله بې اتفاقي سر ته ورسوي، د کفري نړۍ په مقابل کې یو موټی شي او متحد شي.